ایوب علیہ الصلوۃ والسلام تاسو ته پته ده چې د مقربینو عبادت چې دی هغه خو ټوله ټوله شپه به وي. د شپې لګیا دی الله سره راز و نیاز کوي او څوک ورته راغی چې صاحب اوبه راوختې او ستا ټول مال چې دی هغه اوبو یوړو. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې زه هغه چا سره په راز و نیاز کې اخته یم چې دغه مال د چا و، نو زما څه کار دی چې زه به د مال پسې منډې وام. زما مال چې دی دام د خدای و او زم د خدای ما او لګیا هم خدای سره ما، نو خو چې د چا مال هغه پوهېږه او کار یې پوهېږه، نو زه اوس هغه ولې پرېږدم او مال پسې منډې ووام. علما وایي چې داغه انتها ده د استغراق فی الله، دا الله په ذات کې چې سړی بالکل مستغرق شي، دا بالکل د دې انتها ده چې جواب داسې ورکوي چې جی استا ګډې زرګونه ګډې او چیلې او مال حال هغه هر څه اوبو یو ښه د چا و، خو چې د چا و هغه یوړه زما څه کار دی، زه چې د چا یم هم هغه ته ناست یم. ځئ بله ورځ شوه د ایوب علیہ الصلوۃ والسلام 8 زامن دي او په 8 واړو زامنو یې کوټه راوغورځېده او 8 واړه ترې لاندې شو مړه شو. بیا راغی چې ایوبه کوټه را پرېوتې ده او 8 واړه زامن دې ترې لاندې دي. ایوب علیہ السلام وویل چې 8 واړه کوټې لاندې دي. وی چې آو وی الحمدلله خدای هغه د خخولو د غم نه دې خلاص کړم، تیار خاخم دي زامن دي او زامن دې مړه دي. وی زما زامن نه دي، دا د خدای او امانت ما سره ایښی او خدای خپل امانت یوړو، نو زما څه کار دی چې زه اوس خدای غوندې ذات سره په راز و نیاز اخته یم، اوس هغه به پرېږدم او زامنو پسې به منډې وم. هسې هم لږ سوچ وکړي چې دا لا څنګه ایمان و، دا لا څنګه ذهنیت و، دا لا څنګه انسانیت و، دا څنګه عقل و، دا څنګه فهم و. د مال متعلق دا خبره کوه او د زامنو متعلق دا خبره کوه. موږ به داسې وو قرآن ته به ولاړې د شپې اخس پسې او اواز به وشي چاله زوی د چا په لخته ووالو وینې یې کول، که د قرآن په ځای پرې نه کړو ورپسې منډې یې نه کېده. موږ به داسې هسې وایم چې دې خلقو ته موږ ګورو، زه خو حیران یم چې موږ بني ادم هم یو یا موږ کې د انسانیت بوی هم شته. خدای قسم که انسانان هم دغه و، که بني ادم هم دغه و، او که د الله مقبول بندگان هم دغه و. دې نه زیات لوی امتحان او لوی ابتلا عزیزانو بله څه کېدی شي چې د زامنو غوندې او 8 زامن او 8 واړه کوټه پرې راوغورځېده او ترې لاندې شو. او شیطان ته وایي چې ځه خپل کار کوه، د زامنو د کوټې لاندې کېدو کې زما او زما د خدای په منځ کې ته حایل نشې واقع کېدی. ستا څه خیال دی چې د زامنو کوټې لاندې کېده به ما د خدای نه غافل کی یا خدای سره به زما رابطه او تعلق چې دی هغه کټ کی؟ لا نشي. عزیزانو بیا شیطان لعین خدای ته وویل چې یا الله دا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام چې دا شپه ورځ ستا په ذکر و فکر کې مستغرق دی، دا په سټه جوړ دی، بدن یې جوړ دی، نو د دې یره ستا عبادت کوي چې هسې نه چې په بدن مې بیمار نه کړي. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام بیمار شو او داسې بیمار شو چې 18 کاله بیمار، 18 کاله. بعضې واعظانو نه به تاسو اورېدلي
چې ایوب علیہ السلام داسې بیمار و چې بدن کې چینجی شوی خو عزیزانو دا یاد لرئ پیغمبر الله په داسې مرض نه بیماری چې خلق ته نفرت او هغه سبب د نفرت د خلقو وګرځي د پیغمبر ډیر پاک بدن وي او په ژوند هغې کې چینجي کېدل چې دي دا خبرې ټول اسرائیلیات او واعظانه ډکوسلې غوندې دي دا حقیقت نه دی ایوب علیہ السلام بیمار یقیني و او داسې بیمار و چې 18 کاله کې صرف د ده په سرمن کې اډو کې تاو غوښه پکې نه وه او د غربت دا حالو د غریبۍ چې د ده بیبي به د ورځې مزدورۍ لتله ماښام به چې هغه پیسې راوړې نو په هغه پیسو به په نیمو پیسو خاوند له پریزانه برابر کړه او نیمې پیسې به د الله په نامه د ده د سر صدقه ورکړه ښځې به مزدوري کوله نیمې پیسو به د ده پریزانه برابر کړه او نیمې به د خدای په نامه د ده د سر صدقه ورکړه صدقه ډېر اوچت شی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الصدقه رد البلاء صدقه چې ده هغه هر قسم بلا او مصیبت رد کوي حدیث کې راځي چې بلا او مصیبت د اسمان نه راځي او صدقه د لاندې نه ورشي نو پاس په اسمان کې جګړه هغه آفت چې کوم په تا را نازلېده الله دې د صدقې په برکت د هغې نه بچ وساتي عزیزانو د صدقې بیا ډېر اقسام دي ډېر قسمونه دي اعلی قسم صدقه دا ده چې هغه به ستا په دې پاکستان شریف کې زه خو چې د پاکستان نوم هم په خوله راځي ایماني درته یم لکه سړي خوله کې چې مږه ورکړي او په الټو یې د خولې نه بوټ دا نوم یې هم را باندې داسې دی د دې نااهله او د دې رذیلو د لاس ستا په ملک کې به مثال پیدا نشي مثال یو صدقه دې ته وایي امام حسن او حسین بیمار دي حضرت علی او بی بی فاطمه نظر ومنلو چې یا الله کدا دواړه جوړ شو نو مونږ به درې روزي نیسو الله دواړه جوړ کړ چې جوړ کړه ښځې او خاوند روزه کړه ماښام له روزه ماته برابر څخو یو څو قجورې او د اوربشو روټۍ وه نو دوه روټۍ او دوی دوه کسه دوه روزه وه این د روزه ماتي ټیم دی او دروازه کې आवाज وشو چې د الله په نامه دوه کسه یو او د دوه ورځو نهر یو د الله په نامه حضرت علی بی بی فاطمه ته وکتل دا مونږ خو د یو ورځې روژه نیولې ده او دا د دوه ورځو نهر دی راځه چې دا روټۍ دوی له ورکړو نا تیار جوړ کړی ماښامې هغه اوچت کو بار ملنګانو له ورکړه د دې روژه مو او شپم نهره شوه سبا له بیا روژه سبا شپې له بیا حضرت علی څه مزدوري کړې او څه د اوربشو روټۍ کجوري او ستوان بیا دروازه کې د ماښام په ټیم کې आवाज وشو چې دوه کسه یو د درې ورځو نهر یو حضرت علی فاطمه ته وکتل اوهو مونږ خو د دوه ورځو نهر یو دا د دریو دي نو مونږ نه دوی ته ضرورت زیات دی ماښامې بیا اوچت کو هغه بار ملنګانو له ورکړو بیا شپه نهره سبا بیا روژه شو چې سبا له بیا ماښام تیاری وکړو چې تیاری وکړو بیا आवाज وشو چې دوه کسه یو د څلورو ورځو نهر یو حضرت علی او بی بی فاطمه وی چې مونږ نه یو ورځ دوی زیات دي مونږ د درې ورځو نهر یو اول حق د دوی دی ور وړه وغې دی ور او بکې ماما چې دا شربت ته کړي او اچار دی یو خټکی اوس کړي او
बुजुर्ग जमीन और तनास्ती और साहब दरुद शरीफ वही तस्वीर हकीस्ती अजरम खपन शई दा खपल बुजुर्गे पता पता का टाइम क्यों लगावा चला बिल्कुल दियार से तैयार करी कना او بار आवाज شي تو ورته درې څلور کسه ناشته او بار आवाज شي چې موږ شپږ کسه یو او د درې ورځې نه هریو او دا وخت کې بستا د ایمان پته لګي کدار سدي اوچت ک او یو دراول ته دی ورکړه عمر له مقدمه وګټله او کوي چې لکه ګلاس شربت اوربا سي مړه بيخي وزا وخت نه وخت نه ګوري خو اوازونه کوي دا څه وایي قران راغی اسه هم خپانه شي خدای پر استه کنه مولا توپشتا نه بزرګشتا نه میا توپشتا خیال مراغه دي نخل و دنشتا نه دا ټول د اختر خسته دي لواړی غوادي پای پکې نشتا په ډول ځان خرڅي تاسو خیال راغی مسلمانی دا شو دی دا زګر تویم لګیم دا به زو کما زما نکچ د قبر نروزی والله کې ایمان تو واستغفر قران راغی چې حضرت علی او بی بی فاطمه نظر منله او نظر کې ور سره بیا څه چالو شو یوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا خزه او خاون دوارو په نظر باندې وفا وکړه او دا په نظر وفا ولې وکړه ځکه چې دوی یې د دا ورځنا چې د کوم ورځې شرب په ټوله دنیا باندې خور وي الله دې امان راکړي او بیا ملنګانو ته وایي چې چاله چې روټه ورکوله ای ته وایي چې او ته وایي چې انما نطعمكم لوجه الله انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا او مسکینانو تاسو چې عام درو جماعتي په وخت کې معنا روټایو غوښتا او یو ورځ نه بلکې درې ورځې ما درې واړه روزي په نهاره ونیوې دا ولې انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ما پتا سو روټي خالص د خدای د پاره خورلا نطعمكم لوجه الله خدای د پاره او د دې په بدل کې لا نريد منكم جزاء ولا شكورا په خدای قسم کبه مې دا اراده چې دا ما کومني کې در سره وکړه چې یاد دې بدل راکا او یا زما شکریا ادا نه نطعمكم لوجه الله دې جنم دې نه چې تاسو کې ما تاسو سره نیکی وکړه ځکه چې چاله مې کړې ما پیژنې او زاغه پیژنم زما ځان امتحان او ابتلا دې ته وایي حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها بیمار ده لستور تبا شوه ده انار ته مړ شوه ده انار حضرت علی لاړو انار را روان کړي چې ګوري لار کې ملنګ پروت حضرت علی ته ویل ما انار مال راځ هغه واله وینا د سیناله کینا دلته د انار سپین کا دانې زما خپل کې راچوا زنا جوړه چې بیا دانې خلاص شي خلر علی پاکه کو بیا لار شکه د دومره وګت خدمت کوله چې ډیره خدا کینی زل اروا حضرت علی ورته هم دا خدمتونو په ذکر دما کینا ستو انار سپین کو لګي لګي دانې په خپل کې ورته حضرت علی څوک ده امیر المؤمنین د پیغمبر زوم د بی بی فاطمه خاون
د امام حسن او د امام حسین پلا نن سبا چاته ځان باندې برش مرشواله یا په ملنګ تکي پزماکه باندې او دانه بور تصویر او خلک به چرته به وګورئ اته تاسو به وکړئ د جمعه کې جنازه لري مزه آبار خلک ورکوا علماء لیکي چې شیطان لعین خدای پاک ته وی چې یا الله دا ایوب چې ستا عبادت کوي نو دې په ستا جوړ دے کده دا بدن جوړ نه دی دې یې ستا عبادت کوي چې زما دې بدن کې خدای پاک سره نقص وانه چي نو مرض پر راغی بیماری پر رااله او اتلس کال بیمارو خدای ته یو سوال کړو چې یا الله ټول بدن میں سچ دے خواہ دا ور سره وکا خو یا الله زړه او جبه ته مې سموایا چې زړه مې ستا کور یو په جبه تا یادو نو زړه او جبه ته مې سموایا او نور ټول بدن سره مې چې څکه ستا په تمام بدني داسې ویلی شو چې هغه پښتو کې ورته د کټ نه چاڼ وایي د عبادت دا عالمو چې جوړو نو نیمه شپې پورې به عبادت کولو نیمه شپه قدر به خوبم کول او چې بیمار شو نو بیا به ټوله شپه د خدای په ذکر کې اخته و ټوله شپه دنیا ته وښودل او خدای تم په دې پوهې چې مرض دا هم د خدای د طرفه تکلیف دا هم د خدای د طرفه نو چې هر کله خدای زه محبوب ګڼم نو د محبوب د طرفه هر څه چې وي بیا به زه دا وایم چې هر کې ازیار مې رسد نیکوست خدای چې ستا د لاسه دي دا هر څه نه وي رحمان بابا وایي که نه چې ستا د لاسه واړه مال رانافي دي ستا د لاسه واړه مال رانافي دي کمی زہر وی پا زخم کا ملغم وی او چستا دلا سی که پا بدن میں او پا زخم را تا زہر ملگے نو زبردام نافع کا ستا دلا سوال مال رنافی دی کمی زہر وی پا زخم کا ملغم وی زبیتا ہسی گمان کرم چی سفال دے کنسکور میں پجن لبانو جام دا جموی رحمان ستا پا مخمرین دے خدا خبر دے رحمان ستا پا مخمرین دے خدا خبر دے کپدی کی بہی چری زیات کم ہوئی عرض داو چھ تکلیفات ٹول من جانب اللہ وی نو تبدا تکلیف پا وقت میں چھ الحمدللہ او دسی بنے چھ دیو اختدزان دا پاسا کوکشی چھ دیو اختدزان دا پاسا کوکشی زان هغه ساعت لخدای مرور کې پدې پوښوي چې یو وخت د ځان د پاسه کوکشي زان هغه ساعت لخدای مرور کې زکام دی وای